د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونې اټک زموږ خاوره ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو تر ورسیږي. د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونې کړې دي. پکې ویلي اټک زموږ خاوره ده او زیاته کړې ده چې انشاءالله هر ډول شرایطو کې به موږ دا سیمه بیرته نیسو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي په سیمه کې سیاسي او امنیتي حساسیتونه زیات شوي. د هغه د خبرو له مخې افغان ځواکونه د اټک پر لور د حرکت په حال کې دي. که څه هم د دې حرکت دقیق جزئیات، د ځواکونو شمیر، د عملیاتو بڼه او یا د رسمي پیل وخت تر اوسه په واضح ډول نه دی شریک شوی، خو دا څرګندونې په خپله د یو مهم پیغام په توګه ارزول کیږي. اټک چې اوس د پاکستان تر ادارې لاندې سیمه ده، تاریخي او جغرافیایي اهمیت لري. دا سیمه د کابل او هند ترمنځ د تګ راتګ یو مهم مسیر پاتې شوی او د تاریخ په اوږدو کې څو ځله د واکمنیو ترمنځ د شخړو مرکز ګرځېدلی. له همدې له امله د دې سیمې په اړه هر ډول ادعا یا نظامي حرکت کولی شي پراخ برګونونه راوپاروي. کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې سیاسي او تبلیغاتي اهمیت هم لري. ځینې شنونکي باور لري چې دا خبرې ښایي د فشار د زیاتوالي یا د مذاکراتو په بهیر کې د امتیاز اخیستلو لپاره وي. په داسې حال کې نور بیا اندېښنه لري که رښتیا هم کوم نظامي حرکت پیل شي، دا به د سیمې ثبات ته جدي ګواښ پېښ کړي. تر دې دمه د پاکستان له لوري په رسمي ډول د دغه څرګندونو په اړه کوم واضح غبرګون نه دی خپور شوی، خو تمه کېږي چې وضعیت جدي شي نو د دواړو خواو ترمنځ به سیاسي او حتی نظامي کړکېچ زیات شي. همدارنګه عام خلک د جګړې د پراخېدو په اړه اندېښمن دي، ځکه چې هر ډول شخړه به نه یوازې پوځونه بلکې ملکي وګړي هم اغېزمن کړي. نړیواله ټولنه هم معمولا د داسې حالاتو پر وړاندې د زغم او خبرو اترو غوښتنه کوي. په ټوله کې د ملا یعقوب دا څرګندونه یو مهم پرمختګ بلل کېږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.